د نن ورځې تازه او مهم خبر پر ښځینه لاریون کوونکو د طالبانو د وسلو کارولو او هوایي ډزو غبرګونونه راپارولي دي. سلام، وخت بخیر. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر پای وګورئ او که تر اوسه پورې مو وطن میډیا یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړم د اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو نوي او تازه معلومات تر تاسو در ورسیږي. د کابل په دشت برچي سیمه کې پر کاج ښوونیز مرکز د حملې په غبرګون په لاریون کوونکو د طالبانو له لوري د وسلو کارولو او هوایي ډزو د ځینو نړیوالو ادارو او چارواکو غبرګونونه راپارولي دي. وروسته له هغه چې د سپټمبر پر 13 نیټه د جمعې په ورځ د کابل ښار د 14 حوزې اړوند دشت برچي سیمه کې د کاج ښوونیز مرکز پر زده کوونکو حمله وشوه. د قربانیانو کورنۍ او خواخوږي پرون شنبې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د کابل ښار ځینو سیمو ته راووتل او په لاریونونو یې لاس پورې کړ، خو د دوی دا لاریونونه له طالبانو سره په تاوتریخوالي واوښتل. له دې لاریونونو په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې طالبانو د لاریون پر مهال پر لاریونوالو هوایي ډزې وکړې چې دې کار د ځینو نړیوالو ادارو او بهرنیو چارواکو غبرګونونه راپارولي دي. د افغانستان د بشري حقونو ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړې استازې رینا میري په خپله ټویټر پاڼه د طالبانو دا کړنه د هغوی د کمزورۍ نښه بللې ده. نوموړي لیکلي د اعتماد وړ حکومتولي په اړه هره ادعا باید د زیان منونکو کسانو په ساتنې سره ثابته شي، نه دا چې هغه کسان چې د خوندیتوب په لټه کې دي د تاوتریخوالي او د ډارولو په وسیله دې وځپل شي او د هغوی غږ دې غلی کړل شي. د غمجنو میندو پر وړاندې دا ډول وحشت د قدرت او اقتدار نه بلکې د ضعف او ډار ښکارندویي دی. دا و زموږ نننۍ چمتو شوي ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.